یو ملګري مې انجلس کړی و ما په فیسبوک ویل دي دا جازارګي مسکین ورور دی څه د مایوسۍ خبرې کولې نو موږ دی په ډاګه و کرنل صاحب و ډیسي صاحب و ټوله ولس ته دا وایو جنرال عبدالرازق خو پرېږده د احمدشاه ابدالي تاریخ قسم په خدای ژوندی کړمه چې سل مجبرسي کمونه وتړل نوم به رااړوئ د احمدشاه ابدالي تاریخ به مو ژوندی کوو که دوی زموږ سره په سمه لار نه دي یا سر نه راسره خلاصوي پر دا ځای به د ملا محمد عمر تاریخ ولا چې ژوندی کړم چې پر یوه اسامه باندې افغانستان تباه کړي زه به پر دا ولس پاکستان ته ور اچوم دا صفا مجلس دا نه منع چې موږ راسو سټیج وګڼو بیا به ځو که در کاروان نه وم در مخه هم ستی کم نوم راباندې ووایي هغه راباندې کښېږدئ په ګانټه کې دوه سوه حلالول موږ به پنجابیانو کرنلان حلالوو وروسته به څوک په شناخته کارټو په دیو په هغه دمکۍ نه راکوي نه دې پاسپورټ منم نه دې زما پر دا خاوره و شناخته کارټ لا در سره منم دا صفا مجلس موږ په ډاګه ورته کوو بیا که ته ما ولې که ته ما پورته کوې که ته زما سره څه کوې دا کیسې تا د وخت څه کولې او موږ مه مجبوره کوه که کاکړ صاحب یې که اڅکزی صاحب یې که بوکټی صاحب یې صفا مجلس دی موږ مه مجبوره کوه که و خیمت ته څه وختمو د کیلې و مخ دې وار ورته وګورې ګرده که سم یم د الله په ذات کې په ګره چمن بیا راشوه کې زه مولي عبدالمنان صاحبو کمیټۍ ته دا وایم چې دا موږ ته تجربه وسوه په تېر پرلت کې 2 میاشتې لږ شپې ولس ناست د غړیا ناست پارټیانې ناستې هېچا یې اواز نه واورېدی یعنې حکومت و دا اوس خو موږ دا وایو دا د کرایې خلک دي په هغه وخت کې د کرایې خلک هم نه وو چې کوم وخت دلته وینه ورکول سوله بیا چې دا خلکو څه ویل دی هغه ورسره ومنل نو موږ به کمیټۍ ته دا وایو چې پر فیصلو به دې لږ تلوار کوې بیا که موږ نو ستونې را ونغړل بیا که دوی و موږ ته د دریم قوت نوم راکوي یا موږ د دوی بچیان بولي که موږ بیا هر څه بولي بیا موږ سره خرافو صفا مجلس دی او پاته سو بل دا خلک نن دلته مجبوره دي ول مشفق علي صاحب ماته نفر په لاس راکړي دا ویسي څه ډوډۍ او شی ور پیدا کړه د خیریه بنسټونو شان سره ورکول ول دلته ناست دي سپین ږیري دي شړلې په درې شپې مې والله که وچه ډوډۍ کور پیدا کړې ده یاره دا د چانس 500 زر څه ګټلې نو نن خو ولسمه اتلسمه ورځ دا به څه شي خوري که ځوان دي که سپین ږیري دا موږ وایو چې 10,000 کس اوړي وراوړي په دې کې کم از کم 6,000 15,000 د چانس غړی دي نو هغه به نن څه شي خوري موږ خو چې کالي سترګې کو راوځو څه ووایو بیا ولاړو خو موږ به کمیټۍ ته دا نن په کلکه وایو په 2 ورځې کې به موږ ته د دا خبرې حل راباسي مارچ بیایي پاکستان بندوي دا کیلې مخ بندوي بې غیرتیان نه ورسره کوو که مې د کور کشنۍ لا نه راویستی په شاباس دې نه راته وایي او پاته سو پر فیصله به څه تلوار کوي ځکه دا ولس د پاکستان د وخته څه دغه بېننګه پالوسي ده چې هغه موږ دلته مجبوره کوي زماره په تا پیسې شو ته په ما پیسې شو ابل په ابل پیسې شو نو چې موږ سره مې انتفاقه کوي پر خپلو فیصلو دې لږ تلوار کمیټۍ وکړي هغه چې پر هغه خوا باندې دوی فیصله کوي خو د پرلته څه به یې ګام ورخو انشاءالله خامخا به یې ورخو او پاته سو دا بعضې مشران په سټیج وایي چې بدې خبرې مه کوئ بده خبره پور لري یعنې دا و موږ ته وایي چې دوی بیانونه کوئ یو څه احتیاط کوئ ښه نو چې دا زما زنانه دوی بې عزته کوي دا یوسف صاحب بیان کړی دی چې حسیناباد له کور ته وراوړي یا په زنانو کې تلاشي کوي یا زموږ په منډو په خونده کې نو دا پور نه لري چې ته ما بې عزته کوي نو خو زه نه یم انسان زه نه یم وجود که ما بده خبره کول ته پوښېږې اوس یې هم کوم 10 کاله مخکې مې هم کوم 10 کاله بعد به یې هم کوم چې څه مې په زړه کې دي هغه د ژبې پر سر کوم بیا که ته زما شناخته کارت اوس بیا دا پالوسي ته ګورم شناخته کارت یې وربلا کوم چې مړی چې تا دا 20 کاله شناخته کارت راکړی دي دی دې په عزت راته کتلي دي ما د علماو مازغه پر روډو نه وو پراته ما د وکیلانو مازغه پر روډو نه وو پراته ما د سیاسیانو مازغه پر روډو نه وو پراته دا ستا د شناخته کارت عزت یې ته یې ماته راکړې که ته ما ذلیله کوې مخکې به پاکستان زنده‌باد وایي اوس پاکستان زنده‌باد ولا که راباندې ووایې چې تر څو چې د زما حق ماته نه یې راکړی